ضد پشتونها باشه، بر ضد پشتونها باشه، تو باید ایره بسیار زیاد قوم بد معرفی بکنی برای مردم. د پښتنو پر ضد د حبیبه دانش او د هغې د لنډغر زوی دسیسه رسوا شوه. دا چې شهزاده پویا ته یې د پښتنو د بدنامولو په اړه څه وړاندیز کړی و، دې ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. حبیبه دانش چې د 3 دورې د ولسي جرګې وکیله ده او تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني ملاتړ کړی و. د هغې یو زوی د خپلې لنډغرۍ له امله په ټولنیزو رسنیو کې مشهور شوی. څه موده وړاندې د حبیبه دانش د زوی زبیر دانش هغه ویډیوګانې چې ټوپک په لاس یې په سرکونو کې ډزې کولې ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، چې له امله یې نوموړي د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوه. په همدې لړ کې شهزاده پویا چې په یوټیوب کې ډیره مشهوره ده، د زبیر دانش پر ضد یوه ویډیو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې یاد لنډغر ونیسي. خو اوس شهزاده پویا وایي چې حبیبه دانش زوی ورته په ټلیفوني اړیکه کې د ګواښ ترڅنګ د پښتنو ضد وړاندیز کړی. پویا د دې زنګ کیسه داسې کوي: لومړی یې راته د ویډیو ډیلیټ کولو ګواښ وکړ او بیا یې راته په داسې الفاظو وړاندیز وکړ د پښتنو قوم چې افغانستان یې تباه کړی هره ورځ ځانمرګي بریدونه کوي، نو غواړو د دې قوم پر ضد تبلیغات شروع کړو. ته به هره اونۍ د پښتنو خلاف یوه ویډیو خپروي او په بدل کې به یې 1000 امریکایی ډالر ترلاسه کوي. بسیار زیاد انسانای بی‌وجدانی کار میکنن. من یک افغان هستم و من کلشان توتی جگرم هسته. خو دې اصیل افغان بیا دا وړاندیز په خورا میړانه رد کړ او ویلي دي: زه یو افغان یم او د ټولو قومونو سره ورورګلوي لرم او د پیسو لپاره هیڅکله خپل وجدان نه پلورم. د حبیبه دانش زوی چې د پښتنو د بې عزته کولو لپاره هڅه کوي، پویا ته ویلي چمتو دی چې د 2 کلونو پیسې چې 24,000 ډالر دي یو ځای ورکړي. خو شهزاده پویا یې وړاندیز په هسکه غاړه رد کړی. د شهزاده پویا د ویډیو لینک مو کمنټ سره شریک کړئ، وی ګورئ او قضاوت وکړئ. قدرمنو کتونکو، تاسې د حبیبه دانش د زوی د دغسې کارونو او همدارنګه د شهزاده پویا د دغسې رد ځواب په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.